السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو کوم زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سره په څنګ کې د घंटी نشان هم ضرور آن کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ژر تر ژره ورسیږي. نو ملګرو په نوم ورځې ویډیو کې ما تاسو ته دا طریقه راوړې ده چې تاسو څنګه خپل په موبایل کې کمپیوټر استعمال کړئ. نو ملګرو دلته ما یو نوی اپلیکیشن تاسو ته راوړی ده. هغه اپلیکیشن به تاسو خپلې ګوشي ته انسټال کړئ. نو بیا تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر سره یې کنیکټ کړئ او چې کله تاسو د خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړئ نو تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر ټوله ډیټا په موبایل کې وګورئ او هملته یې استعمال کړئ. نو ملګرو راځو د ویډیو په طرف. ملګرو دلته به تاسو ته اپلیکیشن در وښیم. دلته چې کله راغلاست نو ملګرو زه تاسو ته نښاني کوم. ما ډاونلوډ کړی ده ملګرو دا ریموټ ډیسکټاپ. نو ملګرو دا تاسو ته ښیم چې څنګه یې له پروشګار څخه ډاونلوډ کړئ. نو چې دا تاسو کله له پروشګار څخه ډاونلوډ کړو بیا تاسو کولی شئ دا له خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړئ او تاسو په راحتۍ سره په خپله ګوشي کې کمپیوټر استعمال کړئ. ملګرو راځو پروشګار ته. زه پروشګار ته راځم او تاسو ته دا طریقه ښیم. تاسو هم کولی شئ ملګرو دا استعمال کړئ. ډېر ښه اپلیکیشن ده. دلته ملګرو زه ورته وایم کروم ریموټ ډیسکټاپ. ملګرو دلته ما لاندې ورته وهلی دی یو ځل مخکې کروم ریموټ ډیسکټاپ. نو ملګرو شاید دلته یې ماته راوړی اوس به معلوم شي. ملګرو دلته یو ځل بیا یې زه ورته وږم. دا ده ملګرو ماته یې راوړی. نو ملګرو دغه کروم ریموټ ډیسکټاپ به تاسو په خپله پروشګار کې سرچ کړئ او کله یې تاسو ته راوړی نو بیا یې تاسو کولی شئ خپلې ګوشي ته ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دا 10 میلیونه کسانو ډاونلوډ کړی ده. ډېر یو خوندور اپلیکیشن ده. تاسو به خوند ترې واخلئ. نو ملګرو دلته ووایي دلته به تاسو ملګرو په دې ځای باندې هر وخت چې تاسو خپله ګوشي کې ډاټا خلاصه کړئ دلته خپله هغه کېږي کمپیوټر یې خرابوی نه لرئ نو تاسو په دې ځای باندې کلیک کړئ نو بیا تاسو ته خپل د کمپیوټر د لیپټاپ د ځایونه راړئ نو بیا تاسو له خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړئ. نو ملګرو دلته تاسو وګورئ د خپل د کمپیوټر هغه پین کوډ ور وارد کړئ د کمپیوټر نو بیا تاسو کولی شئ دا ورسره کنیکټ کړئ او ګوشي کې له کمپیوټر څخه خوند واخلئ. نو ملګرو تاسو وګورئ تاسو خپله هم لیدلی شئ دا په ګوشي کې د ملګرو ټول کمپیوټر به تاسو ته په ګوشي کې راشي او تاسو به کمپیوټر په ګوشي کې چلوئ. ډېر به پرې راحت یاستئ ملګرو. ډېر خوند هم کوي په ګوشي کې کمپیوټر. زه تاسو نور هم داسې اپلیکیشن راوړم چې تاسو بغیر له کنیکټ څخه په ګوشي کې کمپیوټر استعمال کړئ. نو ملګرو دلته تاسو کتلی شئ خپله هم دا ده. ملګرو بیا تاسو به خوند ترې واخلئ که تاسو ته چل وکړئ. نو ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم ملګرو بیا هم یادونه کوم چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل حتما سبسکرایب کړئ او سره په څنګ کې د घंटी نشان آن کړئ. خدای په امان.